صدها تن از باشندگان کندوز در یک گردهمایی مردمی حملات و بمباران‌های اخیر رژیم پاکستان را به شدت محکوم کرده و حمایت همه‌جانبه خود را از نظام و نیروهای امنیتی کشور اعلام کردند. نو قلم کې به فلحال الحمدلله موږ پروان استو د خپل نظام په دفاع کې او که ضرورت شي ان شاء الله الرحمن سره د خپل شاګردانو ما موږ ان شاء الله د خپل فعلی نظام امارت اسلامي نه حمایت کوو او د دې مفسد حکومت پاکستان چې زمونږ په وطن باندې يرغل کړي او زمونږ په وطن کې مظلوم ماشومان په شهادت باندې رسولي د دې روزي مبارک په میاشت کې الله نه دا دعا غواړو چې دا د کمونیست نظام او د کفری نظام الله تباه او نیست او نابود وګرځي. از سوی دیگر اشتراک کنندگان این گردهمایی حمایت قاطع خود را از نیروهای امنیتی کشور ابراز داشته و بیان کردند که در دفاع از تمام اراضی و حاکمیت ملی دوش سربازان وطن استاده و از هیچ گونه فداکاری دریغ نخواهند کرد. منګه خپل د امنیتي ځواکونو په ملاتړ کې ولاړ یو او تر دې مهاله موږ پاکستان ته د ننشکان جواب ورکړل او موږ د قندوز ولسونه د امارت اسلامي افغانستان نه په کلکه حمایت کوو او د پاکستان مدبر او جابر ظالم هغه چې په زموږ افغانستان باندې یرغل کوي هیڅ کله به جواب نه پاتې کیږي. موږ اول غواړو چې د پاکستان سره نه غواړو موږ جګړه وکړو او ځکه پاکستان یو اسلامي هیواد دی او د موږ همسایه دی موږ دغه په اړه باندې کوم شوم اهداف نه لرو که چیرې هغه د موږ په اړه باندې کوم شوم اهداف لري او کرغنه مفکوره لري بیا لکه څنګه چې ملا برادر خان ویلي و چې افغانستان د زقوم مړی ده د به هضم نشي کړلی بیا موږ د خپل امنیتي ځواکونو ترڅنګ ولاړ یو او چې د افغانستان هر کرښه وي موږ هماغلته ورسو د خپل ځواکونو ترڅنګ ودرو او د پاکستان په مقابل کې بیا جهاد اعلان کوو. در پایان اشتراک کنندگان این گردهمایی با حمایت از نیروهای دفاعی کشور به پاکستان هشدار دادند که هر گونه تجاوز و مداخله با واکنش جدی مردم افغانستان روبرو خواهد شد.